پیپټیک السر یا پی او ډي یا د معدې زخم. پیپټیک السر دې ته هم دا شان د معدې زخم هم ویل کېږي. یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو اول تاسو ته در ورسیږي. کله چې معده زخم پیدا کړي یعنې د معدې داخلي طبقه د داخل خوا لومړنۍ طبقه چې میکوزا ورته ویل کېږي هغه زخم پیدا کړي، زخمي شي، دې ته پی او ډي ویل کېږي. همداشان د دې په څنګ کې که چیرې د وړو کولمو لومړنۍ برخه هم زخم پیدا کړي یا د دې په څنګ کې د مارۍ یا مرۍ د لاندنۍ برخه کوم چې د معدې سره ارتباط لري دا هم زخم پیدا کړي، د درې واړو ته په ګډه پیپټیک السر یا پی او ډي ویل کېږي. خو که چیرې معده زخمي شوې وي یعنې میکوزا داخلي طبقه د داخل څخه اولنۍ طبقه چې دا زخم پیدا کړي زخمي شي دې ته ګاسټریک السر هم ویل کېږي. د وړو کولمو لومړنۍ برخه چې زخمي شي هغه زخم پیدا کړي دې ته ډډونل السر په نامه یادېږي. نو د دې لپاره چې دا پیپټیک السر یا پی او ډي درملنه وکړئ نو موږ ځینې طریقې تاسو ته ښیو. په دغه طریقو تاسو کولی شئ دغه درملنه وکړئ. اول ملخوځې چې ځینې خلک ورته البه وایي، څوک ورته حلبه وایي، د دې پاڼې راواخلئ په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ. یو شپږ اووه دانې د ملخوځې پاڼې راواخلئ په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ. دې سره لږ اندازه مالګه هم واچوئ، په اور یې کېږدئ، ښه یې جوش کړئ. چې کله جوش شي بیا د جوش کولو وروسته په ورځ کې 2 ځلې دغه اوبه څښئ، انشاءالله معدې زخم به مو ښه شي. دوهم کیله. د سهار د سهارنۍ نشتې وروسته کیله خورئ، هره ورځ کیله خورئ ځکه کیله د بکتریا ضد مواد لري. همداشان د دې په څنګ کې که چیرې د معدې زخم رامنځته شي د هغه په رغېدلو کې هم مرسته کوي. کرم جوس هره ورځ څښئ. که چیرې کرم جوس تاسو څښئ او دغه څخه اوبه وباسئ نو دا د معدې زخم په رغېدلو کې هم ډېره مرسته کوي. هوږه. په ورځ کې 2 یا 3 دانې د هوږې دانې خورئ یا پلي خورئ. دا د التهابي شوي معده په جوړېدلو کې مرسته کوي. د کفرې تیل چې ځینې خلک ورته نریال وایي دا هم استعمالوئ. دا په طبیعي ډول سره د معدې زخم په رغېدلو کې ډېره مرسته کوي ځکه دا د بکتریا ضد خاصیت لري. هغه بکتریاګانې چې د معدې زخم رامنځته کوي د هغې بکتریاوو د وژلو سبب ګرځي.